قرآن کې الله پاک فرمای فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع تاسو نکاح کوي د خزو سره څومره چې تاسو خوخي څومره تاسو طاقت دوا درې سلور فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة او کته د دین یریږي چې زب عدل او انصاف نکړې شم نو به یو نکاح وکړه زما محترمو په یو وخت کې د مسلمان د پر سلور نکاحګانې جایز دي د سلور نه زیاتې دا جایز نه دي روافض شیعاګان وایي چې په یو وخت کې نه نکاحګانې جایز دي او غویم دلیل کې هم دا آیات پیش کړي فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع تاسو نکاح کوي د خزو سره څومره تاسو طاقت دي دوا درې سلور نو دا غوي جمع کوي دوا او درې پنځه سلور نه نا غوي په یو وخت کې نه نکاحګانې جایز دي خوارج یو فرقه ده غوي په یو وخت کې اتلس نکاحګانې جایز دي او غوي په دلیل کې هم دا آیات پیش کړي فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع تاسو نکاح کوي د خزو سره څومره تاسو طاقت دي دوا درې سلور هغه وی دا کلمات مفرد دي خو په معنا کې تکرار دي د دې چې پښتو کې موږ معنا کو دوا درې سلور ناغوی دا را جمع کوي دوا سلور او درې شپږ او سلور لس او سلور اته نو یتلس نکاحګانې جایز دي ائمه اربع پټوله دنیا کې سلور مذهبونو باندې عمل شروع دي او زمون جمهور علماء اهل اسلام هغه دا وایي چې په یو وخت کې د مسلمان د پاره د سلور نه زیات نکاحګانې جایز دي دا غیرون بنی دلیل د قران دا آیات دي مثنى دوا وثلاثه درې ورباع سلور فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة کته د دین یریږي چې زب عدل او انصاف نکړې شم نو به یو نکاح او دویم دلیل زما محترمو د پیغمبر علی السلام په زمانہ کې چې کوم کس به مسلمان شو نو پیغمبر علی السلام به تړومبه تاسو کو نوم دي سری چې نوم به غلط نوم به ورل سم کو دا اکثر خلکو نومونه غلط نو یو به ورل نوم سمو د پیغمبر علی السلام چې کله ابو هريره رضی الله عنه اسلام قبول کو تاسو ته یو نوم دي سری وي عبد الشمس د نور بندا نو نوم ورل بدل کوي نوم دي شو عبد الرحمن احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن الله تخوخ نمونه د عبد الله وعبد الرحمن دي او حدیث کې مرادي سمو اولادکم باسماء الانبیاء خپل بچو د پیغمبرانو نمونه غدي فانکم تدعون یوم القیامت باسمائکم وباسماء آبائکم تاسو ته د قیامت ورځ په نوم سره او د پلار په نوم سره आवाज کی حدیث کې راځي د چا چې معصوم پیدا شي په مور پلار لومبني حق فليحسن اسمه خنوم ورلکیدا مزیدار نوم ورلکیدا دا د اولاد په منګو تاسو باندې لومبني حق دي نو پیغمبر اسلام هم چې کوم کس اسلام قبول ک نو د نوم ته پوس پیتیو ک نوم دې سری او د اسم په مسما باندې اثري د خنوم خاص سری د غلط نوم غلط اثري د پیغمبر اسلام په مجلس باندې یو کس تیریدو کافر دی سپی ور سره دی پیغمبر اسلام تیاسی ته پوسو کو ویاله کستانوم سری نا ورته وي زمانوم ظالم دی وې د سپی دي سنوم دی سپوله بم خلکو نمونه خودل داغه زمانی نه وې د سپی دي نوم سری وې د نوم دی راشد وې د سپی سره د نوم بدل کا راشد نوم ستا شو د ظالم نوم دی د سپی شو نو پیغمبر اسلام به د نوم ته پوس کو د خنوم خاص سری د غلط نوم غلط اثري او بچول وی خنومونه د پیغمبرانو نمونه د صحابه کرامو نمونه د لور د صحابياتو په نمونه کې ورلنوم خوخی او کچرته معصوم ضایع شو او داغه پته نه لګي چې دا لور د کدا زویری نو علماء لیکلي داسې مشترک نوم ورلکې دی چې هغه د مذکر او مؤنث په مابین کې مشترکی لکه عتبہ طلحه عماره دا سینوم ورلکې ده مزیدار نوم ورلکې ده
ځکه چې دا بچي به د مور پلار د قیامت ورځ شفاعت کوي چې مور پلار پیژني چې دا د پلان کې معصوم دی. الولد یجر ابویه الی الجنه، معصوم به مور پلار جنت ته راکاږي. السقط یجر ابویه الی الجنه، دا کوم معصوم ضایع شوی دی او نوم دی ورلکی خود دا ضایع شوی معصوم به مور پلار شفاعت کوي، مور پلار به جنت ته راکاږي. دا به د آخرت توخه جوړي. او سلور نمونه په حدیثو کې راغلي دي چې دا غي نه من راغلي چې دا نوم به بچی له نګدي. افلح، یسار، نافع، برکت، دا سلور نمونه په حدیثو کې راغلي چې دا به بچی له بدا نمونه نګدي. نو پیغمبر علیہ السلام به د نوم تپوس کو او بل به تپوس کو وستا ودونه سودی. عربو کې د ډیرو ودونو رواجو. غیلان ابن سلمہ ثقفی او کس مسلمان شو، پیغمبر علیہ السلام ته تپوس کو وستا ودونه سودی. هغه ورته وی زما لس خزی دی او لس وانو اسلام قبول کو ځان سره میرا وست. پیغمبر علیہ السلام تو فرمیل اسلام خو قبول کو خو په اسلام کې د سلورو نه زیات جایز نه دي. په خپل خوخه باندې سلورو ساتو شپک پریدا. کله چې د آیات نازل شو فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قیس ابن حارث یو کس ته داغه ته بیانې پیغمبر علیہ السلام تو فرمایل وی سلور ساتو سلور پریدا، ځکه اسلام کې د سلور نه زیات دا جایز نه دي. نوفل ابن ماویہ یو کس ته داغه 15 بیانې پیغمبر علیہ السلام تو فرمایل سلور او ساتو دا یو پریدا. د اسلام په شروع کې ډیرو خلکو دا سیو چې د دوه خويندو سره نکاح کړو، نو هغه نن پیغمبر علیہ السلام منو فرمایله چې یو ساته یو پریدا. نو زما محترم اسلام کې سلور نکاحګانې جایز دي او په یو وخت کې د مسلمان د لپاره د سلور نه زیاتې نکاحګانې دا جایز نه دي.